سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسې د پښتو ژبې ښوونکی احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی الله جل جلاله. الله جل جلاله څومره ستر ذات، څومره لوی نوم الله جل جلاله. آیا پوهیږئ موږ ټول چا پیدا کړي یو؟ الله جل جلاله. الله جل جلاله ډېر ستر ذات دی. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د لمړي ټولګي لمړی لوست دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې خپل لمړی لوست پیل کړو، راځئ خپل کتابونه مو خلاص کړئ. دا ستاسې د پښتو کتاب دی د لمړي ټولګي. تاسې خپل کتابونه خلاص کړئ او بیا راسئ فهرست یعنې سریزې ته. ګرانو زده کوونکو، دا ستاسې د پښتو ژبې کتاب دی لمړی ټولګی پښتو. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د لمړي لوست پیل وکړو، راځئ د کتاب په فهرست باندې خبرې وکړو. ګرانو زده کوونکو، په دغې کتاب کې به موږ د کال له پیل څخه تر آخر پورې کومو موضوعاتو باندې، کومو درسونو باندې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ لمړی لوست چې هغه مخکې له دې نه چې موږ لمړی لوست پیل کړو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې په لمړیو درسونو کې موږ د چمتووالي دوره لرله او له هغه څخه وروسته انځوریز الف باول، له هغه نه وروسته اوس زموږ لمړی درس الله جل جلاله دی. همدارنګه له دې نه وروسته زموږ دوهم درس چې دی آسمان دی، بیا بی دی، د بی په توري باندې غږیږو بریالی، بیا د پی په توري باندې غږیږو پوپل، همدارنګه تی تله، ټی ټال، سی ساور، جیم جالوان او هی حج، خی خیمه. په دغو ټولو درسونو باندې انشاءالله موږ به په راتلونکو صنفونو کې انشاءالله پرې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ د پښتو ژبې یا د پښتو د کتاب لمړی لوست دی. ګرانو زده کوونکو، زموږ لمړی لوست الله جل جلاله دی. لکه څرنګه چې وړاندې ما تاسو ته وویل، الله جل جلاله زموږ د دې کتاب لمړی لوست دی. خو په دغه کتاب کې موږ ډېر زیات نور درسونه لرو. په دې کتاب کې په ټوله کې موږ 9 درسونه لرو. ګرانو زده کوونکو، که ژوند و انشاءالله په ګډه سره به دغه 9 درسونه ووایو. ګرانو زده کوونکو، په دغه لوست کې تاسې به وکولی شئ یا په دغه کتاب کې کله چې موږ په لمړی ټولګي کې دغه ټول درسونه پای ته ورسوو، په د ټولو باندې وغږیږو، نو تاسې به وکولی شئ ګرانو زده کوونکو چې څرنګه د پښتو توري ولیکئ، څنګه توري سره یو ځای کړئ او له هغې څخه کلمې جوړې کړئ. او انشاءالله ګرانو زده کوونکو، تاسې به وکولی شئ چې څرنګه کتاب ولولئ. موږ انشاءالله په د روانو درسونو کې په د ټولو شیانو باندې بیا په ګډه سره کار کوو. ګرانو زده کوونکو، راځئ خپل لمړی درس ته راسو. زموږ لمړی درس اوله صفحه دی الله جل جلاله. تاسې خپل کتابونه خلاص کړئ او د خپلو کتابونو لمړی صفحه الف الله جل جلاله. ګرانو زده کوونکو، وګورئ موږ په تیرو درسونو کې د پښتو الفبا وویل او موږ تاسو ته د پښتو الفبا په انځوریز ډول هم وړاندې کړ. ګرانو زده کوونکو، له دې نه وروسته موږ به د پښتو د الفبا په هر توري په اړه یو درس لرو او زموږ د درس عنوان به په هغه توري باندې پیل شوی وي کوم توري په اړه چې موږ مخکې خبرې کړي. لکه موږ په پښتو د تورو په اړه وړاندې خبرې وکړې چې موږ په پښتو کې څو توري لرو او هغه توري د هغه شکلونه، د هغه غږونه، د هغه ویل او د هغه لیکل. ګرانو زده کوونکو، له ده وروسته
نن موږ له الف له توري څخه پیل کوو او همدارنګه په همدې په سلسلې سره به موږ له الف له توري څخه همداسې وړاندې د ب توری همداسې وړاندې د هغه څخه وروسته بیا د پ توری بیا د ت توری همداسې وړاندې ځو او په هر توري په اړه به موږ یو عنوان لرو لکه څرنګه چې زموږ د نن ورځې یا لومړی لوست د الف د توري تر عنوان لاندې دی یعنی د الف توری الف الله الف الله یعنی د الله جل جلاله نوم په الف توري باندې پیلیږي ګرانو زده کوونکو په الف باندې ډیر نور زیات نومونه هم پیلیږي خو موږ الله جل جلاله تاسو ته په دغه درس کې د الف د توري لپاره غوره کړی دی ګرانو زده کوونکو په دغه لوست کې زموږ موخه او هدف چې دی د دغه درس موخه او هدف ګرانو زده کوونکو دا ده چې تاسو وکولی شئ چې د الف د توري نوم بڼه او غږ او لیکل زده کړئ ګرانو زده کوونکو موږ د الفبا توري تاسو ته انځوریز په شکل ښودلی وو په تېرو لوستونو کې خو کله چې موږ په هر توري باندې یو درس لرو یعنی موږ د درس عنوان به په هغه تورو باندې پیلیږي نو ګرانو زده کوونکو بیا موږ په هغه لوست کې د هماغې توري د غږ د نوم او همدارنګه د هغه لیکل په دغو ټولو باندې موږ بیا په ګډه کار کوو تر څو ستاسې سم زده سي ګرانو زده کوونکو وګورئ نن زموږ درس الف دی الله ګورئ دلته د الف د توري غږ الله رایټ اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو الف الله الف الله وګورئ دلته اوس موږ سره د الف توری دی او د الف د توري غږ الله سمه ده ګرانو زده کوونکو همدارنګه موږ به وکولی شو یعنی په دغو هر درس کې موږ چې هر درس لرو ګرانو زده کوونکو په دغه هر لوست کې به موږ چې مثال د الف د توري نن درس دی د الف د توري تر عنوان لاندې زمونږ درس الله دی همدارنګه په راتلونکي درسونو کې چې زمونږ بیا عنوان د بی د توري لاندې وي موږ به په هر لوست کې د دغو د پښتو د الفبا یعنی د پښتو توري چې یعنی د پښتو په الفبا کې چې کوم توري موږ لرو د هغه تورو غږونه د هغه شکل د هغه آواز د هغه لیکل په د ټولو باندې موږ خبرې کوو زمونږ هر درس چې پیلیږي د یو عنوان لاندې پیلیږي او موږ هر درس یو خاص موخه او هدف لري لکه څرنګه چې زموږ د نن ورځې د درس موخه څه شي ده زموږ د نن ورځې د درس موخه دا ده چې تاسو ګرانو زده کوونکو وکولی شئ چې څرنګه د الف توری ولیکئ څرنګه د الف توری تلفظ کړئ یعنی وی وایئ او همدارنګه تاسې د الف توري وپیژنئ کله چې تاسې ته یو کس یوه کلمه درکوي تاسو ته کله یو کس یو کلمه لیکي نو تاسې څرنګه کولی شئ چې په هغې کلمې کې د الف توري څه کړئ را پیدا کړئ ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې د درس موخه او هدف دی موږ د نن ورځې په درس کې په دغو ټولو شیانو باندې خبرې کوو ګرانو زده کوونکو وګورئ لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویل د درس موخه مو دا ده چې تاسې وکولی شئ د الف توري نوم بڼه غږ او لیکل زده کړئ لکه وګورئ خپلو کتابونو ته ستاسې په کتاب کې لیکل شوی الله څه شی الله آیا تاسې ماته ویلی شئ چې د الله په کلمې کې الله یو نوم دی او یو نوم چې دی ګرانو زده کوونکو دا یوه کلمه ده نو اوس الله موږ د الله په نوم کې د الف توری لرو بله ګرانو زده کوونکو هو موږ د الف توری لرو د الله په نوم کې لومړی توری ګرانو زده کوونکو څه شی دی هغه الف دی الف الله
یعنې ګرانو زده کوونکو کله چې موږ په راتلونکي درس کې د دغې لوست متن په ګډه سره لولو نو تاسو بیا انشاءالله په ده باندې پوهیږئ چې د الف د توري غږ څه شی دی، د الف توری په یوې کلمې کې څرنګه ویل کیږي، د هغه وظیفه، د هغه غږ، او همدارنګه تاسې به د الف د توري لیکل، د الف د توري شکل، بڼه، هر څه به تاسې ته در ښکاره سي. ګرانو زده کوونکو موږ په دغې لوست کې همدارنګه تاسې ته د الله جل جلاله په ذات باندې هم خبرې کوو. یعنې موږ چې کله د الف ګوري د الف توری په الف توري باندې ډېر زیات نور نومونه هم پیلیږي. لکه آیا تاسې ماته داسې یوه کلمه ویلی شئ چې هغه د الف په توري باندې پیل شي؟ د الف په توري باندې آیا تاسې ماته داسې کلمه ویلی شئ چې هغه د الف په توري باندې پیلیږي؟ هو، د الف په توري باندې مونږ ډېر زیات نور څه شی لرو، ډېر زیات نورې کلمې هم لرو چې هغه د الف په توري باندې پیل شوي. خو مونږ د هغو له جملو څخه تاسو ته څه شی انتخاب کړی؟ د الله جل جلاله نوم مو درته انتخاب کړی دی. الله جل جلاله، الله جل جلاله څوک دی؟ الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې موږ ټول یې پیدا کړي یو. الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې موږ ته دومره ښکلی بدن، دومره ښکلی صورت راکړی دی. الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې موږ ته یې دومره ښکلې دنیا جوړه کړې ده. ګرانو زده کوونکو موږ به د الله جل جلاله په درس کې په دغو ټولو شیانو باندې خبرې کوو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو په راتلونکي درس کې به موږ د الله جل جلاله په اړه په دغو پوښتنو، یعنې موږ چا پیدا کړي یو، د الف شکل څه شي ته ورته دی، په دغو ټولو باندې انشاءالله موږ په راتلونکي درس کې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې لوست، په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام سوی وي او تاسو یې ډېر څه زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.